د ادریس جمال له طرفه هغه نرس ته ډالۍ. ستړې ستومانه مړاوې مړاوې دا جینۍ اوده ده، لکه په شانې د یو ګل د یو غوټۍ اوده ده. چې سپین سحر شي د سحر سپین رڼا خوره شي، په ونو بوټو کې تازه تازه هوا خوره شي، د بیدارۍ نښې په کل واړه دنیا خوره شي. په هر یو مخ د ژوندانه تازه موسکا خوره شي، ټوله شپه ویښه وي سحر کې لیونۍ اوده ده. ادم یې څه شو چې بې حاله درخانۍ اوده ده. غریبه نرسه ستړې شوې په ډیوټۍ اوده ده. هسې اوده مې ورته ووې ګنې څه اوده ده، په کرسۍ ناسته ده په ناسته لکه نه اوده ده، لکه هوسۍ په میګوتون باندې د غره اوده ده. سنګل په میز مخ په سنګل خوار ویښته اوده ده. دا یوه نښه د انسان د مجبورۍ اوده ده. غریبه نرسه ستړې شوې په ډیوټۍ اوده ده. ستړې ستومانه مړاوې مړاوې پجمرده غوندېده، سپینو جامو کې لکه سپینه پاغونده غوندېده، لکه د شمعې د سحر په وخت کې مړه غوندېده. د ګل په پاڼه د شبنم یوه قطره غوندېده، چې ورته ګورې د ګلونو شهزادګۍ اوده ده. چې وخت حلاله کړله هغه مامونۍ اوده ده. غریبه نرسه ستړې شوې په ډیوټۍ اوده ده. د دې همزولې په بستر باندې خوبونه کوي، یا به په میک اپ او قسمه قسم سینګارونه کوي، یا به د شاپینګ په عرض نوي سوچونه کوي، په مور او پلار باندې رنگ په رنگ نازونه کوي. په عمر پیغله په قسمت لکه بوډۍ اوده ده، لکه ډنډر پورې مړاوي شکلۍ اوده ده. غریبه نرسه ستړې شوې په ډیوټۍ اوده ده. دا به یتیمه وي بې پلاره او بې موره به وي، ډېره بې وسه بې جایداده او بې کوره به وي، که رنګ یې سپین دی په قسمت غریبه توره به وي. دا مې یقین دی که هر څه ده خو بې روره به وي. بیروره خور یو علامت د بېوسۍ اوده ده، په هره ساه کې یې زه اورمه سلګۍ اوده ده. غریبه نرسه ستړې شوې په ډیوټۍ اوده ده. د مریضانو په خدمت یې ټوله شپه تېره کړه، د ارام شپه چې ټولو خلکو په اوده تېره کړه، د دې همزولو چې په فلم تماشه تېره کړه، یا یې ښادو کې په مستۍ او غلبله تیره کړه. اوس هم اوده نه ده په خوب کې پریشانۍ اوده ده. ستړې ستومانه نیغه ناسته په کرسۍ اوده ده. غریبه نرسه ستړې شوې په ډیوټۍ اوده ده. دا د ځوانۍ رنګین وختونه په شوګیر تیر وي، د څو پیسو دپاره سختې د تقدیر تیر وي. څومره زخمونه به دننه په ضمیر تیر وي. یوه کیسه د بېوسۍ او غریبۍ اوده ده. د ګل غوټۍ ده خو د غنو په پولۍ اوده ده. غریبه نرسه ستړې شوې په ډیوټۍ اوده ده. شمس مریض سره یو شپه چې خپل خپلوان تېره کړي، څومره بې سره وي چې دا سخته په ځان تېره کړي، او دغه نرسه هره شپه د په لړزان تېره کړي. هر یو مریض سره چې جي او په قربان تېره کړي، په سپین سحر کې ګلندامه ښاپېرۍ اوده ده. ماشومه نرسه په اخر کې د ډیوټۍ اوده ده. ستړې ستومانه مړاوې مړاوې دا جینۍ اوده ده، لکه په شانې د یو ګل د یو غوټۍ اوده ده. غریبه نرسه ستړې شوې په ډیوټۍ اوده ده.